عزیزانو یو بل باس تاسو په مخ کې اوس د چیرما چې منز سړی نه قضا شي، دا قضا به بیا په کومه طریقه کوي؟ نو مارزو کو چې د عرشی منبع او بنیاد چې ده اگر روان ده د ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا منز قضا شوه ده او بیا هغه منز پیغمبر قضا کړي د یو غزا نه را روان شپه پراله، صحابه ډیر ستړیو، حضور صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وې چې تکینا څوکیداری کوا او ګوره چې سبا وخیږي نو بیا مونږ ټول پاسو چې منځو. بلال ټول شپه ویخه تیرا کا او چې اند سبا وخت راغی د دم سترګې پټې شوې ودش نو نور راوخت. چې نور راوخت نو حضور علیه السلام چې سترګې مبارکه پرانیسته نو بلال چې ګوري وده ده وی خوزول چې الله بنده ته مونږ څوکیدارای ته کېنولې و یا رسول الله چا چې تاسو د کړی وي هغه زمو د کړم. صحابه ته فرمایل چې پاسه یو د سکي، صحابه د سنت وکړه، اول سنت وکړه او بیا فرض په جمع باندې وکړه. عزیزانو کده یو وخت منز یو ډلنا په یو ځای قضا شي نو هغه منز بیا قضا په جمع هم دا ټوله ډله راګرځول شي. سحر سنت په دې کې د حضرات ائمه او اختلاف، سړی جمعه تراشی او جمع ولاړی نو دا سړی به سنت جمع سره جخت په صف باندې ولاړ نه کوي، لارې د جمعات یو ګټ کې کوشش به د داسې ځای کې د سنت کولو کی چې د امام قرات دی نه اوري، او دا سنت به په دې شرط د سړی کوي کدا امام په قاعده کې هم نیوشي نو سنت به پریدي نه کوي، او کدا پويږي چې زه سنت کوم نو جمع را نزي او رکعات را نتلې ده باقی را نزي نو بیا به سنت پریدي او امام پس بنیت تلی، ځکه چې د جمع فضیلت بیا سنت او نزي. دا کار به نه کوي چې التجمع ولاړی او تور سره صف کې ودرېږي او سنت کې. عام خلک داسې کوي، یا الته د جمع د ودرېدو ټیمي خلق پاسی او تراشه په مخ کې صف کې ودرېږي او سنت نیت ته وتر. الته شیخ درته څوک سویلم نشي، ځکه چې شیخ ته څو خو ځان کافر کوي بیا. نو د وخت به پورا خیال ساتي. نن چې څومره په عظیم قهر د پروردگار پاکستان اخته ده دومره په یو ملک اخته او دې کې لویه سیره چې دا هغه زمون په سر ده. نن ستا په ملک شیعه سنی فساد ولی کی، ډیرو کې پکې ولی خلق مړ شو، لاهور کې پکې ولی خلق مړ شو. دا سیره د مولا په سر ده، که سنی مولا ده او که شیعه مولا. شیعه مولا وګوره په یو عظیمه تیاره کې خپل قوم ساتل، په عظیمه تیاره کې دی قوم په زړه او دماغو کې دا شی چولې ده چې حسینیت چې ده هغه صرف په محرم کې پسینه والو کې یا داغي مظلومیت بیانولو کې ده. بس دغه دینم ده او دا مذهبم ده او دا قانونم ده او دا هر څه دي، بس دغه وکا باقی دا ټول کال بیا په خروس ورېګا جنتی تورا جو بوا چوا او تور پټکې په سر کا چې ماتم ده، تور لباس. تاریخ وګورئ دا د يهودو مذهب ده، په يهودو به چې غم راغی او ماتم براغه نو تور جامې به واچو او تور لباس به واچو. دا د يهودو مذهب ده او په شیعو کې نه نوته. بیا دا شیعه دومره بدبخت قوم ده، دومره بدبخت چې دا مولا د مړی نیسی نه چې تا خدای وته چې مونږ دې په وهلو مړ کړو، ته ځان ولې نه وهې؟ ته دې ځان له خو یو سپېړه ورکه کړه. نو زه دې صرف په توره جوبا او تور پټکی په تیاره کې ساتلې. سنی مولیانو ګوره دا روټي خلاص الوا دا او کیر دی او منګې دی او بدی او سبیل دی او پلانې دی، قوم په دې تیاره کې ساتلې دی
چې په دغه ورځو کې کیر میر پوخ کې خزه په دې عادت کړی دي او الوا ملوا په حق کې جوړ بداد امام حسین محبت او خبر الله اگر روح د حسینیت چې ده ان په مونږ کې شته او نه په شیعو کې روح لکه عزت تاسو امام نرست الحمدلله زکه یو کال درته لګیم په تاسو په یو لنه دغه چې د فن سره عادت نه سم کې نه د سره عادت نه خبر نه لکه چې خبره مشکل شي بیا دا قوم ته عاری ده پویږي نه ائمه اختلاف پکار دا او چې نن مسلمان قوم تا اشاره کوله او هغه ته د خبره ته بالکل رسیده وای دا لوی ګناه زمونږ ده او بیا لوی ګناه په ملک د حکومت وخت ما ته چاوي چې تاسو دا جلسه ولې کوئ معلومون مجبوری کدوم اوم دي خلق ته سنیانو ته جلسه اونکه دا خو ټول د خدای په قهر اخته بده شیعه سره بګرځي حکومت سم راغې په ملک او ټیټ حکومت راغې بیا ته وګوره چې معنا سو جلوس وباسي او یا سرک تروزی او یا سینه رانه وي دا لن تاسو سره کابل دی د نادر خان نواله تر داوود پورې تو ورشي کابل کې وګورئ چې شیعه چرته جلوس راويسته یا په سرک باندې سینه والی و خدا د سړو د زامنو ملک نه لیکل دلته د سړی حکومت چرته راغله نه ده دارچا خو حاله چې هغه څه کوي هغه وکړي تاسو وګوره تاسو سره جوخت کابل کې د قادیانی نوم چا غسته شو قادیانی نوم چا نه شو غسته دا اوس د پنځپیر کسی مسی چې دا مليانو الته تلفظ نشو کول مخ سره زورندول ځکه چې حکومت ټیټ او سخت نورار څنګه چې وو لیکن د مذهب په دنیا کې بچا غلط حرکت نشو اوس دل تراغلی دي صاحب چا د وابیانو مدرسې پرانیسته او چا د اهل حدیثو پرانیسته او چا د سوکړه او چا د سو دا خبره دی الته ولې نه کولې دا کسی دی الته ولې نه کولې اوس لوډ سپیکر ته ولاړې د شپې نظر نه شپې سو خوب کولې شي کومکته او ټومکته او ګومکته او لګې په دې کلو کې تال ته لوډ سپیکر ته خلنځ دی کولې شو هوتا ته پته ده چې دا خسی ملګری او خسی نظام دی څوک چې سکه هغه ورته څوک غاډ نشي کولای حکومت صحیح ته وګوره چې بیا څوک غلط حرکت وکړي ته به جلوس ولې وباسي زستاخپې ماتو کنه مات ته به زمانه به وخت جلسې څنګه وکړي تاسو ورشه په دې عرب ملکونو کې وګورئ نه جلوستاو نه جلسه شتاو نه سشتاو نه محرم شتاو نه بار وفات شتاو هیڅ نشته هیڅ نشته نه مړشتاو نه پکې وبا چولشتاو نه پکې ګلونه شتاو نه سلوي اختایشتاو نه درېمشتاو نه قلوشتاو تا دې ملک وګوره بل ورځ ماته یو کارت راغی یو کارت کم از کم د 100 روپو لکه دا څوک دی پلانې چې مړو هغه سلوي اختی ده ته کور دی ورانش یو خو دې کور باندې مړه درکړه شوی دی بل دې د 100 روپو کارت چاپ کړي او بیا په مارو پسې ګرځي دا سربو پسې ګرځي چې د سلوي اختای لراش بیختیوزه خوريږي په هغه کې سرک ته روباسه چې چرته خوار غریب تیریږي په وی خوره چې خیرات ته دا څه د سړي ځامن دی دا بني ادم دی دا هیڅ نشته مکه معظمه کې راشه وګوره مړه وشو خلاص سړی مرشو کمیټي والا براشي کارپوریشن او وابلی او بهم لمبي او صفابم کی کفن بهم کی او بیت الله ته اوسې جنازه به کی او به سیخخ به کی تبه خبرم نه دلته صاحب اخبار کې به فوټو راش دا مړ دی دا مړ دی بس مړ دی بیخي وته مړ دی زمړ دی کنه څه پکې 13 ورځو کې زما تر مړو دنیا را ته ګلې وکړه هي مونږ دي خبر نو کومال ها بل هي مونږ دي خبر نه مالدا می تاسو پویولې چې درکې مړ وشي چې ماته جواب نه کړ دا مې درکوي چې ته راونه دی پلانې مړ دی پلانې ته چټه او پلانې ته چټه کلو کې پدې قهر اخته خالي پلانې کلی ته چټه او پلانې کلی ته ما تر مړ شو ته یو لس بجې خبر راغی او پسې لاړ او چې لام خبر ورته کنستر 15 بجې مخ کو بس خبر خلاص تاسو خبر وای مارته اعلان کړو اخبار کې مرشي اخلاص معاملہ د خدای سره ټیک کوا کدا ټول پاکستان دی جنازه تر وغواړم او خدای سره د معاملې ټیک نه
په قبر به د دنیا ولاړه او ته بلاندې په سلور بولی په کټ کې بلا پروت او په جهنم کې به داخلي خبره د دې نه ده. نو دا ټول هغه سيزونه چې دین نه دی زمون نفس هغه دین کړی دی زمون نفس دین نه دی. تاسو راشه وګورئ جمعتونه دي د محراب کې دروازه امام روزی په مصلی ودرېږي تکبیر وشي او فرض وکي او بیا په دې دروازه نه نوځي کور ته. امام د مقتدیانو نه خبر او مقتدی د امام نه دلته خو امام الله که جمعه ترانه او سر دی خوګید او امام تپوس لدر نراغم کافر کراله جمعه ته ولاسته چرته خوګو امام دې سنبه ته او بدر وانه چولم کافر چرته پوزه دغه نکو اومم امام کافر. خدای ته وګورئ خدای جمعه تراله ها چنیا دا جمعه خیرنده روټي خلاصو ته اوس د سړي زوی ته په ستو په لګېدلې دا ته جمعه چنی لا وظیفه دی لا ورکه چې طالب جمعهونه جارو کوي د کاټیر ورځې کې د جمعه کې تبلیغي دی دیک نه چنی د جمعه ته ټټ کوته نه کې پک جارو والے او د جمعهونه جارو کوي ورشي الته کچا غول کړی غول جارو کا په دې کوڅه کې رواني وړای بندي لرګي پیدا کا وړای کولاو کا سړیتوب شرافت انسانیت ممکن شته. تا دا وظیفه کدی پیغور کو ورته چې مونږ روټي وظیفه ورکو د پاکستان د خنزیر ملک په مقدس مقبل دی دا د انګريزانو پرکټی چي دي مولای دومره ذلیل ساتل دومره سپه ساتل سپیله داسې نوړی څوک نه اچوي لکه دله چې په ټوکری کې تاسو وظیفه ورچوي سپیله دا د انګریز سازش. اوس که هغه مولیان چې تا د سپي غوندې ساتلي دي که هغه اوس د ضیاءالحق غېږې ته ورله ګرموی ځکه ما چې ټول عمر د سپي عمر تا سره تېر کړی نو چې لږ غوړه ګوته یې ولیده نو هغه غریبان چېرته اوس ټینګېدی شي. دې وجې نه دې ګریوان کې وګورئ په خدای مې دې قسمی که زه نه ته ښه سړی شې او نه زه ښه سړی شم ښه سړی به تا او زه هله کېږو چې په من سپی وګورئ او د ځان نه یې ښه وګڼئ په من سپی عمر لغرب کوه منځونه منځونه کارونه نه کېږي کاکا په آرام کښېنئ خدای پرستئ چې دا منځونه په قیامت کې په دې مخ درولي په دې مخ او برزبا تسبیح در دلگاو خر برزبا تسبیح در دلگاو خر این چنی تسبیح کردارد اثر برزبا تسبیح در دلگاو خر پجبا سبحان الله الحمدللہ لا الہ الا اللہ در دلگاو خر دا تسبیح بچا اثر لگی عزیزانو منز بالا منز طالب قسم درته کړي وای او خان ورته وای خان چې ټول د سروشم نو یو ځای پکې نجس وي خان پیژنې تاسو ولا مولا ستاره ګیره خدا کزما د سپیدا لکای خدا هغه ورته خان ما ته پته نشته ول کدی ګیره ایمان تیر کو خدا د زما دا ګیره ستاد سپیدا لکای نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا دا د سپی لکای ته خدا نو خبره د ایمان ده ایمان تیرول بالا کیږي چې ځان خاورې کې سپی د ځان نه خو غړي پردي غل پاک کې لارې جارو کې تاسو چرته یو مزګزارو لیدو چې جارو راغستي او لارې جارو کړي هم لیدل تاسو به وکړئ مخکې څه شیخان چې ناست وای مولا صاحب لار غندې جارو براوه زمون کوسه کې وړای بند وا بل شپه نو مال ارګرا پیدا کو وړای می کولاو لکنه دا سړی کې پمام راو ورځي ایو بزرګ روانو د جمعات نډیر منځونه کوي هغه نډیر منځونه چې کوي کنه دغه له بجاروګان لاس کې ورکوم را روانو مده دا څه کوي جی ما خپا وړای کې هغه لرګي واله ولولي مال ولي ول دي کې خو غل دي مال غل خدي چې په ما راو ورځي اله خو خوند کوي او به کوي داسې
په لار روانه لار ګندې جارو راواله او صفای غړای بندیو لرګي راواله داسې وکړي نه غوړو سنت اغستیو ګومنس کړي او تر مګلیو سچل دې جمعې مانځل ډول کې ودا کار مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک ریل گاڑی کې روان دي سفر کې د ریل گاڑی ډبه کې څوک په دستونو تلو نه هغه ټټای ټوله ګندا و یو هندو ورننه وته واپس را منډي مولانا ویلې په خانه ګندا ده ډېر یو سات تیر شو مولانا د سیګریټو ډبی را ټول کړ په ډبه کې او دننه لاړو او هغه ټوله ټټای په سیګریټو ډبو صفا کړه او به په واړو له بار راوت یو سات تیر شو هندو ته وی ورشه ا ټټای صفا ده اوس ویجی چا صفا کړو چې الله بندر راغی او صفا کړ چې هندو ورننه وته ټټای صفا پرته هغه دا خو بل څوک نه هم داو پاګه ګاډي ډبه کې هندو لا اله الا الله محمد رسول مولانا حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم هندو ته ټټای صفا کړو دا منځونو کسی ندی ماما دا ګران کار دی مونږ به داسې وکړو تیر ورځو کې کابل د پل سره یو اسپا وغورځېد چې اسپا وغورځېده نو سورلی ته ټوپونه کړه خو اسپا اوس پرته ده زه ورته ودرېدم چې ودرېدم اوس هر یو تېرېږي یو دوه شیخان راغله ویل دا اسپا خو دغه ده خو ویلې په خشنو ګنده ده بس ما ورمنډه ما دې خو راشي شیخ اوچته کې داس په جامین پلیتیږي نو اوچته کوي په خدای باور وکړه کرا نږدې شو او داسې زلمی الکان رالو په ایمان یو الک د خېټې لاندې ورننه وته د املای د دې اس په خېټې لا ور کړه او جدا سه کاس پنه غوډره ټول جامې په خښونو ګندش نو مال دې الک ته مو سګورای او دغه د نظام الدین اولیان وسوته مو ګوري دیو جنا کاکا برزبان تسبیح دل گاو خر پدې لکی خدمت ماده ځان کې پیدا کړي ځان د سپینو ملان دی او غنئ اله بسړې مولانا رومي صالحا تو سنگ بودی دل خراش آزمورا یک زمانہ خاک باش در بہارا کے شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ لکونه بارانونه چې په کاڼي وشي کاڼي نه ګل کیږي که ته ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي ځان دې نه خاورې کړې ګل نه نیسي کاڼي باندې وریږي باران کړي خاورې ګل کیږي نو ته به ځان خاورې کړې نو هله به ګل کیږي ځان دې نه خاورې کړې ګل کیږي نه دا عادت د چاو اوس ګوره دا عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار روان دی او معصوم جاری بچا ولی جاری اوس معصوم او په کوسه کې اندازو که چې خاورونه لیت پټ پغېږي ولی جاری و یا رسول الله دا اختر وزدا مور می نشتا پلار می نشتا نرا تا چا جامع غستی او نرا باندې چا سخرولی دی ټول مرګري می خان دی پاک جامع غستی ما سره څه نشتا جاړم پدې پیغمبر صحابه او توي تاسو زیدګا تر سي زدرل واپس کور ته ماشوم راوست بی بی عائشہ او بی بی فاطمه توي د حسنین جامع وروا غندي سر ولا وینځي جامع ولا پاک وروا غندي رنج ولا واچوي صفایک فورا تیار شو بیا پغه قجور او سطوان ولا ورک چې بار راوستو ورته بچیا چې خپه نشي او د اموای چې مور او پلار مې نشته محمد دې پلار دې او عائشہ دې مور دا حسنین دې رور دي پرې خو دې تلار ما شومان ورته تر اوسه خو دې اوس جړل اوس خان دې ولې و خاندم بولنا چې محمد رسول الله دې چا پلار وی بی بی عائشہ مور وی او حسنین رور وی دا د پیغمبر کردار ابو بکر امیر المومنین دے د ټول عربستان امیر دی عمر فاروق وی د خار نبار په یو جونګړه کې یو بوډای خزا و په دوه سترګو ړنده وا
زب ورتلما کوټه به مې ورته جارو کړه منګې به مې ولا را ډکړو کس ضرورت وا به مې ورته پورا کړو بیا به تلاړم عمر فاروق وی اورځي زه سحر ډیر وختي را پاسېدم چې لاړم ګورم ما نه مخکې څوک سړی دی او د هغې کوټه کې جارو وهي اریان شم چې دا ما نه مخکې وله څوک راغلی دی وی لرې ولاړم تماشه کوما چې نظر مې ولګېد څه ګورم فیضا هو صدیق ابو بکر صدیق دی ما نه مخکې په نیمه شپه کې تلی او بوډای له کوټه جارو کوله امیر المؤمنین دی او بوډای له کوټه جارو کوي نو زما عزیزانو د خدمت ماده ځان کې پیدا کړي د خدمت اهلیت ځان کې پیدا کړي سپید اوس انګریزانو ګوري انګریز قوم ګوري چې په موټر سپی ووهي سپی موټر ودرئ ورته راکوشي سپی په غېږ کې موټر کې واچي هسپتال لی بوځي انګریزان دا د انګریزانو توم نه چې ده زمونږ د پاکستانیان دا د ایره منډی د ډمو زامن دا د ډمو زامن چې سړی په موټر وویتې وتښتي وایي په ایمان تښتي تی که نه په لارۍ سړی وویتې وتښتي په ډېټسن سړی وویتې وتښتي او په موټر دا کمینه چې مالدار شوي دي اوس په موټر سړی وویتې وتښتي انګریزان په موټر سپی ووایي په غېږ کې او موټر دغه ته یې ورسي وایي دا خلک دا د بني آدم زامن سپی نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکئ مونږ په کومو کندو سر یو په خدای قسم د پاکستان حشر به درته وښیم که تاسو در په در خاورې په سر په پردو ملکونو کې په سرکونو ونه لوغړېدئ نو که مړ هم راشئ په قبر مې متیازې وکړئ څو پورې چې تاسو د امریکې تقلید نه یې پرېښی تاسو د روس تقلید نه یې پرېښی تاسو د هغې کرتوتونه نه یې پرېښي او اصل اسلام ته راغلي نه یئ در په در خاورې په سر به ګرځئ مور به د لور نه نه خبر او لور به د مور نه پلار به د زوی نه نه خبر او زوی به د پلار نه د پاکستان حکومت وګوره چې د چا په لاس کې دی هغې کې عقل نشته هغې کې تمیز نشته تنظیمي ماده پکې نشته د ملک ترقی پکې نشته اندرونی او بیرونی خارجه پالیسی باندې نه پوهیږي چې د ملک انجام بڅي بقا بڅي وقتی خلق دی چې نن دې ماته خیری سبا دې خدای دنیا ورانه کی سبا چې شوی نن دې راته خیری بل سبا دې دنیا ورانه شي دا د ملک سربراهان دي نو د ملک ورانه به بیا داسې ورانه چې بیا به څوک سنبالولی نشي یا بستا ملک محاذ جنگ جوړ شي د روس او د امریکې محاذ جنگ چې دی بستا ملک نو دا قوم هسې دې پورې مې درته دومره قصې وکړې چې فاتحه خلف الامام باندې به هغه خلک پوهېږي چې چا په دې میدان کې څه لږه ډېره خواري کړي